سوارلسم نوم دا اللہ العزیز. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. یقین رب ستا زورور دے و رحم کون کے دے. العزیز نوم خو پا قرآن کی دیر زیاد تستا سو مخی تا بار بار تیر شوئی. عزیز کی دن دیر معنی پرتی دی. پا عزیز کی یو معنی دا زورور غالبا چی ببل بانی غالبا دی. لکه آغا دو کسان راغلیو کنه پا داود علیہ السلام پسی پیسلی له وی زمان سر یو گڑ دا دا سر سو دی یو کم سل دی او دی زمان یو مواری فقال اکفلنیها وعزنی فی الخطاب او ضرور شید پا ما بانی بخبرو کی وعزنی عزیز. نو پدی کی دن یو معنی پرتر چی زورور دے پا بل بانی. اللہ سبحانہ وتعالی زورور دے پارچا بانی غالب دے پارچا بانی. پدی عزیز کی دن معنی پرتر قدرمن. عزیز آگا چھتا ولکی جیسے قدرمنی لکه سنگ چی دغوی عبداللہ بن عبی بن سلول منافق چی کل چیز مدینی تلارشم لیخرجن الاعز منها الاذل. نو دا عزتمن بتی دا ذلیل او باسی زین تا عزتمن وی او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا ولیادو باللہ ذلیل وی. نو پا دی عزیز کی دن مانا پرتا دا عزتمن قدرمن. نو اللہ عزتمن او قدرمن خواہ پا عزیز کی دا مانا پرتا دا آغا شے چی دا غی پشان بل نئی. آغا شے چی دا غی پشان بل نئی. لکہ اللہ سوئی وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيز. او دا کتاب عزیز دی دا قرآن یعنی دا دی پشان بل کتاب نشتی. نو دا اللہ پشان ذات هم نشتی. عزیز کی دا مانم پرتا دا چی بل عزت ورکی. نو رب العالمین آغا ذات تے چی مؤمنانو لے خپلو ملگرو لے عزت ورکڑے. دا طول معنی دا نسب فیدی نم کی دی او دا طول دا اللہ صفات دی. گورا اللہ غالب دے پارچا باندی. اللہ عزت من و قدر من دے. اللہ زورور دے. اللہ پشان بل سوک نشتی. اللہ خپلو مرگرو لے عزت ورکی او خپلو دشمنانو لے ذلت ورکی. دیکھ دن رالی کرانے لے بلکہ عزت طول دا اللہ دے. اللہ اکبر. دا غیر عزت من سوکشتین پا سورة یونس کہ اللہ وی ان العزت للہ جمیعا. عزت طول چا سر دے طول دا اللہ سر دے. او کتا دا غواری چی عزت من شی کتا دا غواری چی عزت من شی نبیا با دا رب سرا رابط ساتی. قل اللهم مالك الملك. یا اللہ تدب باچایانو باچای تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک من من تشاء. دا اللہ غزور دے خواہ عزیز و تبدی ہوئی زورور دے چی چال اواری باچایی ورکی زار شم داغانا قربان شم او چی لچان اواری ہوئی خلی بیسوی وتعز من تشاء وتذل من تشاء. چال رچی اواری نو تیزت ورکے او چال رچی اواری ذلت ورکے. دمرا مہربان رب دا اللہ دی منگ طولو تیزتون نصیب کی اور اللہ دی منگ دا ذلتون نلری ساتی. چی چال اللہ عزت ورکی نسوک نشتی جی ذلیل کی چا اللہ ذلیل کی ومن یوہین اللہ فما له من مکرم. چا اللہ ذلیل کی نسوک نشتی جی بیولا عزت ورکی. رب العالمین آغا عزیز ذات تے آغا زورور ذات تے چی مرست کول دا صرف دا آغا کار تے. ومن نصر الا من عند اللہ. او نشتی مرست مگر دا اللہ دا طرفنا دا ان اللہ عزیز حکیم.
الله عزیز دے، زورور دے، حکیم. وتعز من تشاء وتذل من تشاء. الله هغه عزیز ذات دی چې د هغه خو څه مثال نشتی. وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله هغه عزیز ذات دی، هغه اوچت ذات دی چې پاک دی د هر عیب و نقصان نه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. پاک دی الله، عزتون والا دی هغه رب چې پاک دی د هر هغه عیب نه چې د هغه سره نه ښایي او د هر هغه خبرې نه چې مشرکان یې پسې کوي. پاک دی د شریک نه، پاک دی د حصدار نه، پاک دی د نازولو نه، پاک دی د بچی نه او د اولاد نه، پاک دی د شریکانو نه. وما من اله الا الله، او نشتی معبود مگر یو الله. وان الله لهو العزیز الحکیم. وردی کو سره عزیز نمراو. الله سبحانه وتعالی هغه ذات ته چې مؤمنانو له عزت ورکړي، بخپل عزیز دی، بخپل عزتمند دی، قدرمند دی. نو څه چلی کړي؟ مؤمنانو له عزت ورکړي. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. او یقینا عزت خاص الله لرده او پیغمبر لرده او مؤمنان لرده. ولكن المنافقين لا يعلمون. مگر منافقان په دې خبره باندې په دې خبره باندې نه پوهیږي. نو رب العالمین هغه ذات دی چې هغه عزیز دی، عزت یې ورکړی د مؤمنانو ته. ورب الکعبه، د کعبې په رب د قسم خورم چې څومره ناشنا عزت په دې دین کې او په دې دیندارۍ کې پروت دی، که نه داسې عزت په بل هېڅ شي کې نشته. نو خپله رابطه د دغه رب سره مضبوطه کړئ، عزتونه به درکړي. عزت ګوره په ډېرو پیسو کې نه دی، ګوره عزت په ریال او په ډالر کې نه دی، ګوره عزت په ډېر جیداد سره او په ډېر ښایست سره نه دی. ګوره عزت چې دی هغه په څه سره دی؟ هغه د الله سره په رابطه جوړولو کې عزت دی. الله سره رابطه جوړې کړي، عزتونه بدله درکړي د دنیا او د آخرت. زه علماء کرامو ته او مولیانو ته او د دین طالبانو ته ټولو ته زما دا نصیحت دی د دې مبارک منبر نه چې عوامو ته داسې قسمه مسلې بیان کړي، د الله سره د هغوی رابطه جوړه کړي، د الله ورته وښایي چې الله څوک دی. او نور د دې قصو میسونه لږ قلار شي. زه خپل ځاني چې دا مولیان نه مجو، نن سبا خو دا موبایل راوتی دی، ځان ته یې کیدي په کمره کې غاښ ماتونکی جواب له پاسه به بولي کې څه شی کوم جواب؟ غاښ ماتونکی جواب. واورئ څه چل دی؟ بلو چې تاسو چیلنج موږ له راکړی، موږ چې ستاسو مدرسې ته درلو تاسو هلته نه وئ، بیا چې زموږ پلاني مولوي صاحب کتابونه درلو تاسو هلته نه وئ، تاسو بوزدلانو د هغه ځای نه چې وتښتېدئ، او بیا چې 3 کاله مخکې ما چیلنج در کړی و هغه د هغه ځای نه کیمره کېږي. د غاښ ماتونکي جواب دروغجنه 2 کاله مخکې وي تا کله چیلنج را کړی، 3 کاله مخکې زموږ مولیان درغلي، زما ملګري درغلي، تاسو کوم ځای کې وئ؟ تاسو پټ شوي وئ، که د مور په دې سکلي راوځه چیلنج پلاني ته او چیلنج پلاني ته او چیلنج مقلدینو ته او چیلنج غیر مقلدینو ته. دا د پنجپیریانو مناظر دی، دا د دیوبندیانو مناظر دی، او لګیا به په دې ګډوډو کې بسري. زه نن
شاه خالد سره لګیا وم ګاډي کې موږ چې روان وو دته مې وی ما د دې مولیانو چې ته بیان وانه اورېدو د تقوا په باره کې ما بیان وانه اورېدو چې د معاشرې اصلاحي بیان ما بیان وانه اورېدو چې کوشش وکړي چې د عوام د الله سره وتړي خو د غریبۍ به یې راکېږي او یا به یو بل له چیلنجونه ورکوي او یا چې کله د دوو په منځ کې اختلاف راشي نو دی ټول قرآن په هغه یو باندې پټ کوي او هغه ټول قرآن په ده باندې پټ کوي ټوغه یې جوړه کړې دې مولیانو د دین نه ورب الکعبه ټوغه یې جوړه کړې ده لکه د دې عوامو رابطه جوړه کړه د الله سره پرېږده دا چیلنجونه او پرېږده پلانې او الله نه دا د ځان نه به بدماشان جوړ کړي نه به د شکل نه مولا ښکاري نه به د خبرو نه مولا ښکاري کنځلې بدې ردې ټلیفونونو باندې ترې ریکارډ شوي دي هغه کنځلې چې انسان یې واوري د انسان د غوږ نه لوګې وخیږي او ځان ته به وایي مناظر اسلام د اسلام مناظر مړه تا ته وګوره خبرو چل به دغه کار یې شروع کړی دی فیسبوک دی مناظرې دی ته را مخامخ شو هغه را مخامخ په ما پسې دا قسمه قسم د پوسټونه چې خلک کوي لګیا دي هغه ټولو ته زه دا وایم او زما دا پیغام چې څومره نشر کولی شي نشر یې کوي که د ویډیو په شکل کې او که د اډیو په شکل کې دا ماله چې دا چیلنجونه را کوي په ما پسې چې دا قسمه قسم دروغ او پروپاګنډې جوړوي دې ټولو ته زه دا وایم وتعز من تشاء وتذل من تشاء عزت ورکول د الله په لاس کې دی ذلت د الله په لاس کې دی زما د دې قصو نه قلار شي چېرته د عوام ته قرآن او حدیث وښایي چېرته د عوام ته دین وښایي او نه زه دومره فارغه یم د دې نه زه خو عوامو ته الحمدلله دین ښیم مسلمانانو ته دین ښیم ډېر مصروفه یم زه سدې ته خو فارغه نه یم چې فیسبوک کولاو کوم او د دوی په شان په کمره کې دننه کښېنم او غاښ ماتوونکی جواب او مو توړ جواب ابلو زیو لیکلي وي په پنچپیریانو باندې مزایل هغو د هغه ځینې لیکلي دي په حیاتیانو دیوبندیانو باندې اټم بم داسې خبرې د دین نه یې مذاق جوړ کړی اټم بم او مزایل په یو خبره کې بنخطي عوام غریبانان ولې بې دینه شوي دي ولې تقوا ختمه شوي د مولیانو دا حال دی مولیان د الله نه نه یېرېږي د مولیانو دا حال دی چې د الله نه نه یېرېږي نو عوامو کې به د کوم ځای نه تقوا او هغه یره به راشي د الله نه دا خبره یې سیده که نه ده الله نه یره پکار ده علماو ته مولیانو ته نام نهاد مفتیانو ته طالبانو ته ټولو ته زما دا نصیحت چې دې عوامو په موږ باندې ډېر لوی حق دی الله به رنده قیامت پورې تپوس کوي ګورئ دوی ته دین وښایئ دا په سوونو په زرګاو ملګري ما سره رابطه کوي وایي ستا دا مسلې موږ اول پیر واورېدې ډېر پکې لا ماته دا ووایي والله العظیم چې دقه شان راته وایي موږ ته داسې ښکاري لکه اوس چې مسلمانان شو ولې دا مسلې نه وي قرآن او حدیث کې وي نو ولې دوی ته نه وي ښکاري مولیانو نه دي بیان کړي مولیانو دغه قصې بیان کړي زمونږ فرقه په حق ده مرداباد زندهباد زمونږ جنډه دا ده او زمونږ قاید پلانې او قایدونه پلانې او قایدونه پلانې او چغې وه او دغه جنډې راغستې دي ایو په حرم سره ولاړ دی پنچپیري جماعت سره دی د کعبې سره په خوا کې ولاړ دی او د پنچپیریانو جنډې اوچته کړې ده نو هغه یو په فیسبوک کې ورکړې دي وایي چې په حقه نه وی نو په دغه ځای کې جنډه ولې اوچته وه یعنی د جماعتونو جماعت پرستی تنظیم پرستی شیخ پرستی مولا پرستی اوس د کعبې خوا ته راورسېده نو د الله نه یره وکوئ د ټولو ته زه دا وایم او د عوامو ته سوچک قرآن او حدیث وښایئ د دې عوامو ربط هغه د الله سره جوړ کړئ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره جوړ کړئ قرآن او حدیث ورته وښایئ نور د خپلې د دې د کوم مولیان چې زه یادوم د دوی د خپل ځان سره غم دی خپل ځان مشورې را مشورې پلاني ته چیلنج او پلاني ته چیلنج او پلاني ته چیلنج کوم چې سادهګان عوام یې
د کافر زوی دی وایي یو سړی ته نه دی پرېښودی هر سړي له وایي چیلنج ورکوي دومره تکړه مولا دی څه شي تکړه دی داسې تکړهوالی نه شو تکړهوالی خو به زه هله منم د مولا چې خپل عوام هغه د الله د دین سره وتړي الله دې زموږ په دې مولیانو باندې رحم وکړي او الله دې ټولو له توفیق ورکړي چې د صحیح دین اسلام خدمت وکړي د دې سره زموږ د درس هم اختتام ته ورسېدو او انشاءالله پر روان درس کې به باقي نومونه د الله سبحانه وتعالی هغه ذکر کوو خو زه غواړم یو ملګری چې دا نومونه د اوسه پورې چې موږ کوم وي دا ټول ما ته ووایي تا ته یاد دي اواز دې تیز دی تیز به کې ودرېږه ویې وایه الله الرب الرحمن الرحيم الحي القيوم العلي الأعلى المتعال الكريم الودود الغفور الغفار العزيز بل چاته يدي يشاتنوك الله بخلوك ها اسماعيل الله ها الكريم الودود بارك الله بل چاته يدي ناتنا تخاسكي انت يمشي دا كم عام چي دي ها سبك وي طول مو سبك وي ها جي سيب الله الرب الرحمن الرحيم العلي العلاء المتعال الكريم الودود الغفار الغفور ها العزيز بارك الله فيك بل چاته يدي هم قلت العزيز سيبو وارو بل څوک نشتی ځوانانو کې دا نمونه په دې ترتیب باندې یادوي د الله سبحانه وتعالی بندګي ده ګوره ښه د عبادت ته الله په دې باندې موږ له اجر راکوي انشاءالله الله سبحانه وتعالی دې موږ پوه کړي قرآن او حدیث باندې هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين